د خونړۍ جګړې ستړی او قرباني عبدالمالک همدرد په ټول هیواد کې نور په هیڅ نوم جګړه نه غواړو. د هلمند دا اوسیدونکي پر دې بایسیکل د افغانستان لرو پرتو سیمو ته له دې شعار سره ځي چې په ټول هیواد کې نور په هیڅ نوم جګړه نه غواړو. همدرد وایي وطن ناخوالې د جګړې زیږنده ده. زما په شمول میلیونونه افغانان د دې بدرنګې جګړې ښکار شوي له جګړې د کرکې فکر په پار ګرځي. دا جګړه ده چې همیشه په موږ باندې ډېرې ناوړه اثرونه اچولي دي. نو د یو افغان په حیث مې دا لازمه ګڼلې که چیرې زه یوازې تدریس کوم، زه به یو صنف شاګردانو ته ښوونه کوم، هغوی به د زده کړو لپاره جوړوم، په داسې حال کې چې نور خلک هم همدا کار کوي. نو بهتره مې دا وګڼله چې په ټوله کې عامه یا عمومي ذهنیت چې د جګړې په وړاندې باید جوړ شي. زه هم یوه شیبه د همدرد ملګری شوم، خو د همدرد سفر اوږد دی. وایي چې نور ولایتونو ته له دې شعار سره تللو اراده لري او دا غږ به د افغانستان هرې سیمې ته رسوي. له کابل ولایت څخه حرکت کوم خوست ولایت ته، نو تر خوست ولایت پورې پر لاره پراته ولایتونه ولسوالۍ کلي ګورم، د خلکو سره وینم، خصوصا په خوست ولایت کې ولسوالۍ او کلي ته ځم تر څو په خوست ولایت کې هم د جګړې په وړاندې ذهنیت سازي وکړم چې راتلونکي باید نور موږ د جګړې خواته نه بلکې مثبت بدلون ته، مثبت فکر جوړونې ته ولاړ شو. عبدالمالک همدرد می په خلکو د دې مبارزې د اغیزې وپوښته چې تر دې دمه د چا فکر دی بدل کړی. افغانان له جګړې سره جوړ نه دي، خو خبره دا ده چې ځینې اثرات دي چې په دوی باندې سته، د هغه له وجې جنګ ته دوی شوی، ځکه د ځینو خلکو ګټې پکښې، مګر په ټوله کې د عامو خلکو سره چې زه مخ کېږم په پیل کې عکس العمل ښیي چې دا څه کوي، ولاړ شه بل کار وکړه، کور ته کښېنم، جنګ یې دي. مګر وروسته تر بحث او تر مجلس قناعت مې ورکړی دی او د قناعت نه وروسته یې راته ویلي چې بهترینه لاره ده. د ریاضیاتو له علمه فارغ همدرد د افغانستان مختلفو ولایتونو ته تللی او دا شعار یې بدرګه کړی. دی په دې اند دی چې افغانستان کې نور باید په یو او بل نوم یا بهانه جګړې ته لابیانې ونه شي، ځکه هغه څوک چې جنګ غواړي د جنګ له زوره نه دي خبر.